سلامونه لیکي احترامات ملګرو عبدالرحمن یم امید نستول به خشاش بشاش شوي جناب موټینګ ولاګینګ سٹارټ شو نو تاسو به موټینګ ولاګینګ ستي نو جناب مخکې مو ویډیوانې کولې خاص کر لوکیشن ته تلو اکثر حال کو ودا ګلا کوله سیاره تاسو کوم ځای ته سو لوکیشن نه خایو بس ډایرکټ زینه ویډیو سٹارټ کو سیاره دا پلانې زه دی او داسې دیزی دوره خایس دی د بیوټي دی او درا شو دی ستا او به زتر حال سو ویډیو سی او به دا ګلا کی سیاره تاسو کوم ځای ته سو لوکیشن هم کو ملو سا او توکل وو کو موټو لاګي مو هم سٹارټ کو چې ته هم سو نو تاسو ته دا لوکیشن هم خای نو سیټ اپ سکومو هغه باندې مو کوشش کول سیاره دا سیټ اپ سٹارټ کو او خاص کر اکثر سحال موټو لاګي کې هدا پر وایس صورت هم وي نو مو د سی میکس سیستم هم برابر کو نو جناب د مو فرست موټو لاګینګ دی نو کچا خواهی نو مو ته کمنټ کې جواب ضرور راکړئ تاسو مو مختلف زین د لوکیشن سره خیو سیاره دا پلانې هار دی پلانې روډ دی پلانې زید دی صدا لیر لاړه دی نو چا کوم خی خسته زین او خسته لوکیشن انګو هوټل خسته دی خو خاص کر حال کو د پر چو ګرځي نو جناب کوم حال ګرځي نه هوته خاصه هنګو اسه نما هنګو کلاګي لکه یا سټه کې سره ملا شي بس هنګو نه جوړ نو جناب هنګو کوم ډیر خسته دی او څګرځي حاله او کناسي نو به هنګو محدود لکه سړی کور کې بس څلور زیورونه دي او کاروباري بزنس نو هکې به سړی بور هم شي نو کله کله تلل هم پکار دي نو جناب مو افتتاح وکړه یعنی شروعات وکړو د بګټو غرانه او راغلی ډېر ټیسټینګ مو وکړو بل ستاسو د انګلي چې کومې دي کیمرې سیټینګ مایک دا ټول وکړو نو دی باندې بیا تفصیلي ویډیو هم جوړو سیاره موټو ولاګینګ څنګه سٹارټ کو دی باندې سورا خرچا خیر بار حالې رغلی خو بیا کاچوک نه کاسي هغه یوټیوبر جوړی کی یا مثال کے طور په هغه سیاره مقام ناکامي خرچي کې او داسې خسته سیټ وکړو نو هغه ته تفصیلي ویډیو هم جوړو نو جناب فی الحال روان یو غره کې نو ډېر خسته خوان شان مزه کې او مزیګری دی او فتیرا د بګټو غرنه رکو شو نو اوس بګټو غره ته به انټری بګټو کلی ته انټری کو نو جناب ډیر خوانشان مزه کی او فی الحال سکوم دی د دې کې د مختص کتل شو چوکین سپینی نو جناب دی کې انسټی تیتا خو خیر بهر حال نشي ہوتا منظوری کا شی دی بهر حال او راتلون کې وخت کې پته لګي سیاره د شي جوړی غنا خو نقشې کې کیدای شي دا بهر حال فاشي د پولیس والا وړه هنه چوکی هم دی او دین آباد لګ فی الحال هر کې ناشتي او پاس چوکی کې فی الحال پولیس ولا نشته نو جناب د پر راغلو او دا کوي سمه کې هم لاړ شو فی الحال هوټل روان یو تاسو وې هوټل څنګه نو کله خپل کوئی هوټل خطرناک هم وي خیر بهر حال او چلوانه احتیاط کوي بین هوټل کې سړی گزارا کوي خو بریک وو بالکل ټاټ ساتي سو بریک د ټاټ هی نو جناب بیا هیک ټکټ مې دوه مزي ان ټینس بریک لاګي دا هډه جناب د مخ کسان هم روان دي او سره مال هم دی نو دا یو بزنس دی سبي وزي مزدیګار واپسی کې نو زیته سه یک ټکټ مې دوه مزي نو ویلینګ والا هم حسن دي کې بهر حال ویلینګ خشنه دی خیر دی روډ باندې حال اکثر ویلینګ کوي نو جناب کا زندگی پرې تھا نو ویلینګ د خاص کر ماغو او خیر بار بیا موټر سایکل والا وی سکوم دي د ویلینګ والا کله ځوانان سکوم دي په نشه کې او ویلینګ کوشش کوي نو جناب الله د خیر کی او د نور ماګان هم را خوشي دي نو زیاتر حال دي خرته کوم حال هم راسي په موټر سایکل راسي او موټر سایکل کوم دي کې ډېر خواندونه دي خطرناک هم یو خیر بال اره سړی ځواني ته 17 18 نه پاش یا کوشش اول دا کې چې موټر سایکل زاګ نو سم موټر سایکل زاګ کی کنه نو اول دا کوشش کې سغونو دا او دې کې ډېر زیاتر حال موټر سایکل باندې هم راسي او غرته نو زندگی نه خوان خلی او سبي ډیفاین کوي او مزیګار تومره پیسې برابر کړي چې پېټرول کوم دي کنه دا خرچه وبسي نو موټر سایکل جناب د دې سٹارټ کو سفر هوټلو نو رواني او مخکې او د زرانج ول کوم دي نو ځوانان چې ته چکر ما کرته لاړو کوټونو سلسله کیو نو دا پته هو دوی نو کوشش کوو چې دې نه مخکې شو څونه وځو سیاره
تاسو ته د علاقه صحیح کیپچینګ شي. نو جناب څه ګورې اکثر موټرسایکل والے ډېر زیاتر راسي او غره ته او غره نه خوندونه اخلي. نو جناب مازدیګری دی او اخر کار د بګټو کلي حدود ته نږدې شو. نو دې کې د پلاټینګ هم شروع دی. نو سره د کیل کود لپاره وړوکی افغانستان میدان هم جوړ کړی دی. د ماشومانو دې کې اکثر کرکټ کوي. نو جناب دا یو سټیپ دو هم خاصه دی پنچر والا خاص کار دې کې ډېر پکار راشي یا چا سره پېټرول کم شي یا نور داسې کې څه مسله راشي. نو دې کې حال به او کلی والا چې کوم دی هل مدد کوي ورسره او جوړوي. نو جناب مخکې روان یو دا ځکه یو د هوا جوړ شوی دی پمپ سره او مخکې سلسله جاري دی.